شروع کوم په نامه د خدای چې لوی بخونکی او مهربانه دی. ګرانو مینوالو کتونکو، زما مشرانو، زما همزولو وروڼو، ګلالو بچو، زما میندو خویندو، امید لرم چې ټول به ښه یې. روژې به په خیر خیریت تېرې شوي او امید لرم چې په رم نه به تېرې شوي. د چا چې نه وي غمونو کې شریک یو. الله دې کړي چې دا شتم په خیر تېرې شي. دوه درې خبرې ډېرې لازمي وې. د ټولو نه اول خو چې څنګه مخکې ما یو خبره کړې وه او تش د دوراولو دپاره چې انشاءالله زموږ به ټول مسلمانانو سره یو ځای اختر وي، سترګې په لار یو. چې کله د مسلمانانو اعلان وشو نو انشاءالله زموږ به د دنیا د مسلمانانو سره په شراکت کې اختر وي. بل دا چې اختر چې دا کم حالات دی، کم ماحول دی، نو دې حالاتو د ماحول کې زه دا نه ګڼم. په دواړو شکل کې ورته وګورو. یو کو وګورو نو چې کومه حالات دي نو دې کې د اختر مثال مقام چې څه تېرېږي نو د ډېرو کمو خلکو به خوشحالي، خو بیا هم اختر دی، د خوشحالۍ او موقع دا 3 ورځې دي. انشاءالله د اسلام د مذهب د لارې به خپله خوشحالي کوو. زه دا ګڼم چې کوم حالات دي د حالاتو تقاضا دا ده چې موږ د دې وخت او د حالاتو کې د ځان ډېر خیال وساتو. د ځان سره سره د خپل ارد ګرد خلکو ډېر خیال وساتو، د خپل ورکر ډېر خیال وساتو، د خپلو ملګرو، د خپلو همسایو د ټولو ډېر خیال وساتو. د هغې دپاره زه دا لازم ګڼم چې زه د عوامي نیشنل پارټۍ ټولو مشرانو ته دا خاص طور دا اعلان د مشرانو دپاره دی چې هغوی ته دا اعلان وکړم چې دې ځل بلکل هجومونه جوړ نه کړئ. دې ځل بلکل په حجرو کې غیمې او دا ځکه چې حالات ډېر خراب دي او د حالاتو تقاضا دا ده چې ځان وساتئ، د ځان خیال وکړئ، ځان ته ډېر زیات خیال وکړئ. زما ټولو ملګرو ته او ورکرانو ته هم دا پیغام دی چې خپلو کورونو کې بس په خپله سادګۍ کې اختر خپل خاندان سره ومنځئ. او دې ځل څوک هم په ګڼو کې او په حجرو کې د دې لپاره کېناستل دا زما په خیال حالات دا تقاضا کوي چې څونه موجوده لیډرشپ دی، ایم پی ایز دي یا تنظیمي خلک دی یا څونه چې الیکټیبلز دی د پارټۍ ملګري هغوی دې دې ځل د هجومونه ځان وساتي. او څو پورې چې زما خبره ده نو انشاءالله زما ملګرو زه به د اختر په موقع داسې حالات دي چې زه کلي کې به نه یم، لہذا د اختر مبارکي به هم په دې پاڼه وکړو او د ټولو د اختر مبارک هم شي. او انشاءالله بیا به هم اختر کې تاسو ته مخامخ کېږم، خو د تلو راتلو زحمت به نه کوو. حالات داسې نه دي چې موږ د خدای مکه څه داسې ریسک والو چې بیا مزید موږ ته سیاست کول یا په دې ماحول کې پرمختګ ګران شي. لہذا زه د ټولو یو ځل بیا شکریه ادا کوم. ټولو پښتنو ته مې دا خواست دی، دا اپیل دی چې هوایي فایرنګ به نه کوئ. خدای مکه ستاسو هوایي ګولۍ چې کوم تاسو خوشحالۍ کې کوئ هغه د چا دپاره غم جوړ نه شي. او خپلو ګاونډ کې، خپلو همسایه کې، خپلو غریبانانو خلکو سره د اختر په ماحول کې ښېګړې وکړئ. کوشش وکړئ چې هغه خلک چې څوک بېوسه دي هغوی سره د اختر کې ودرېږئ. او د خپل قام دپاره په آخره به دا سوال کوم ټولو ته چې دعا وکړئ چې الله دې زموږ په خاوره امن راولي، الله دې د پښتنو په هر کور کې امن راولي، الله دې موږ د غمونو نه وساتي او الله دې پښتنو له دا شعور ورکړي چې په خپل ښه او په خپل بد پیښي، په خپل سبا او په خپل بېګا پیښي. ډېره مهرباني.